د هندوستان د یو جینۍ د هغې یو قصه ذکر کوم په دې ځای کې اکثر هغه خبره کوي چې زه داسې کار شوی و چې زه بازار ته وتي ما میلمنو له څه فروټس راوړل یو سړی و هغه ته ما وایي چې ما له دې نه کیلو راکه وایي ما ته یې وایي چې ځان له وړي که میلمنو له وړي که ځان له وړي خو دې په کور کې پې ګزاره کولی چې که میلمنو له وړي ګوره دې کې د دې فروټسو که اته ګډه وډه ده دا د میلمنو د خوراک نه دي هسې به وشرمېږي خو کې نور دا ګاونډیان دي بس د دې نه د چا نه سودا وکړه هغه جینۍ وایي ټیک ته ما خو سودا د بل چا نه وکړه وایي زه کور ته لاړم او په کور کې زما څونه میلمانه وو هغې ته ما دا واقعه وکړه دا واقع مې هلته وکړه چې هلته مې وکړه هغه خلکو د هغه سړي سره د ملاقات خواهش پیدا شو او بیا دا هر یو سړی خپل خپل مجلس ته تللی دی او دا واقعه کړې ده نن خو د 1000 روپۍ بیلې 1000 روپۍ بیلې خو په لکونو روپۍ وګټلې ګورې دا یو طریقې کار دی په لکونو روپۍ وګټلې ځکه دونه غټ ګاګ جوړ شو دی انسان صرف 1000 روپۍ نن بیلې او دا اصل هوښیار سړی حالانکه د هندو خبره کوله د مسلمان خبره نه کو نن 1000 روپۍ بیلې ټول عمر د پاره په لکونو روپۍ وګټلې ځکه چې هر یو سړی مجلس ته ځي دغه سړي تذکره به کوي چې دا ډېر روغ سړی دی نو بیا به مثال له فیسبوک ته فالوورز شي او د سبسکرایبرز به شي شی به په مخه روان کمیږي نه هغه بیا سیوا کوي که نه داسې نه ده نو په هغې په سیوا کېدو کې فایده ده که نقصان دی فایده ده پکې نو دې سړي نن 1000 روپۍ بیلې ولې چې نن به ویې نه سمه خیر دی بس نن به ګزاره وکړمه خو دونه یو مضبوط اعتماد پیدا کړو په معاشره کې چې دغه یو انسان د وجې لسو کسانو صرف اعتماد پیدا شو روزانه به 10 کسان راځي دنه به سودا کوي دا یې فایده ده که نقصان دی ډېر جوړېږي خو داسې مثال ورکړم ځکه الله وایي که تاسو وزن ناپ تول برابر ساتئ چېرته نو ذلک خیر دا ډېره بهتره ده ستاسو دپاره و احسن تاویل او د دې انجام ډېر ښه روځي و احسنو او ډېره ښایسته ده تاویلا په انجام کې هغه تاسو ته پته ولګېږي چې دې انجام څنګه ښه کېږي دغې د وجې اعتماد پیدا کړي په معاشره کې او مخکې تاسو وي چې د معاشرې چې کومه بقا د هغه په اعتماد باندې چې اعتماد ختم شو هغه معاشره ختمه شو دا روغه خبره ده بس نه الله جل شانو فرمایي ذلک خیر دا ډېره زیاته بهتره ده و احسن او ډېره ښایسته ده تأویلا په انجام کې تأویل ما یؤول الیه الامر کم طرف ته چې کار راغونډېږي دې ته تأویل وایي نتیجې ته مونږ څه ته نتیجه وایو نتیجه رزلټ آوټپوټ بیا سوی الله جل شانو ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الله اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم چې دا کم سیز باره کې ته علم نه کنه په خبرو پسې مور پسې کیږي ويخرون دي پریوزي للاسقان په خپل زنو يبكون جاړي ويزيدهم او سیوا کوي دی لره خشوعا په عاجزه کې بیا سجده مبارکه به وکړي ان شاء الله سجدي احکامات هغه مخکې تېر شوي دي ویلې مې ته په یو سجده هغه ما بحث کړی دی تاسو دلته بیا ضرورت نشته خو صرف دونه ده سجده به وکړي ښه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قرآن مجید مونږ نازل کړی دی او تار په تار لږ لږ منازل کړی دی د دې دپاره چې ته دې خلکو ته دا په آرام ولولې مقصد د دې آیت مبارکه بیان کړو چې الله جل شانه مقصدی خبره په دې کې دا ذکر کوي چې دا قرآن مجید د تربیت کتاب دی د هدایت او د تربیت کتاب دی او تربیت او هدایت څوک د چا په یو ځای باندې نه کوي چې په یو منټ کې د چا تربیت وکړي په یو ورځ کې د چا تربیت وکړي نه د تربیت لپاره ډېر زیات اصول دي ځان ته به هم ګوري حالاتو ته به هم ګوري او چا ته چې دعوت ورکوي یا د چا چې تربیت کوي د هغه حالاتو ته به هم ګوري درې واړو خبرو نه به ځانه هغه خبرې او د هغې نه پس پسه کې د خلکو تربیت وکړي موږ په تربیت کې ځکه ناکامه کېږو چې یو طرف په دې دریو طرفونو کې هغه زموږ صحیح کمزوری موږ ځکه ناکامه کېږو نو قرآن مجید دا بتدریج الله جل شانو نازل کړی دی 14 کاله الله جل شانو صرف د امت ته دا ښودلي چې الله څوک دی څو کاله 14 کاله او صرف دا ښودلي دا بنیادي مسله وه په مکه مکرمه کې 14 کاله امت محمد صلی الله علیه وسلم ته دا ښودلی شوي چې الله څوک دی نو الله خلکو وپېژندو نو د الله جل شانو عظمت او د الله بړایي او د الله سره تعلق او د الله سره مینه محبت هغه یو حد ته ورسېدو د هغې نه پس احکامات شروع شو جهاد وکوي اوس خو جهاد څه چا ویلي الله ویلي الله خو هغې پېژندلی دی چې الله څوک دی میدان ته یې راودانګل
زکات ورکوي، مال او دولت تقسیم کې خپل راوي غرزه راوي شغه ومنسته پروايم نه ولې هغه څوک پیژندل الله پیژندل. دیار لسکاله او صرف بنیادی مسله دا خو نور مسلې خو دې خو بنیادی مسله سوا هغه د الله جل شانو د معرفت واغي باندې پوهه کړ صحابه کرام د نبی رسول الله امت یې پوهه دا غي نه پس وته وی دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي الس کالو کې وتا کیسه برابر. نو اصل چې کوم خبرې وي چې دا کوم تعلق احکامات سره پاغي او بحث لګو کو لس کاله وکړو او د الله جل شانو معرفت او تصور مو د دیار لس کاله مسلسل او دغه یو پوینټ دی چې الله پیژن. حالانکه بدقسمتی د زما وستا چې ما وتا چرته الله جل شانه د هغه معرفت چاته 15 منټ هم نشو خودره نه مونږ چاته د الله په ذات باندې 15 منټه بحث کولو چې الله څوک دی چې سو پوری انسانانو دانی پیژندل چې الله څوک دی تر هغه پورې دا نه پیژني چې عبادت څه وي دا نه پیژني دا مونږ چې مونږ کو داس شي مونږ دا نه پیژنو بیا چې روزه څه شي زکات څه شي حج څه شي جهاد څه شي جهاد نه خلک ټول متنافر مونږ کو رواج دی عادت دی خلکو جوړ شوی دی دا د مسلمانۍ علامت ته بس کوي او د منځه دغه احکامات د حقایق نه دي خبره چې روزه او مونږ داس شي نو مونږ هغه مزه نه راکې زکات مزه نه راکې روزه مزه نه راکې حج مزه نه راکې زکاتونه هغه مزه نه راکې جهاد خو را باندونه بد لګي چې جهاد نوم خو څوک والی زمونږ زړه ته او دماغ ته دهشتګردي او بدبو رانه نوځي مونږ چې دا ځان ساته غوړې دي سونه دا ولې داسې ده دا سيزونه دا تمام احکامات دا موقوف دي د الله په معرفت باندې مونږ الله نه پیژندل دا کارونه راته ګران دي کته الله پیژنده توبه تولې چې عبادت څه شي ده ځکه نه کله یو خبره کوم کې دې تاسو ذهن والی ذهن تاسو نه علي هغه یو خبره کوم چې عبادت تاموس کې موږ ولاړو دم په موږ بوج کیږي د ماستن موږ په سر سونه ټایم کې 10-12 منټ کې دا په خلکو بوج کیږي وره دا ولي بوج کیږي ځکه عبادت دي ته دا ډیوټي ښکاری سو تخکاری ډیوټي و تخکاری او هر یو څه چې ډیوټي دا په انسان بوج کیږي کدا انسان دا عبادت دا څه وګڼو چې دا د الله جل شانو یو بهترین نعمت ته په ما باندې دا بیا بور کوي نه پیسې تا بور کوي ولې پیسو ته د الله جل شانو فضل وې کنه ځکه تا بور کوي نه دا څنګه ده نو ډېر کارونه دی هغه تا بور کوي نه بور کوي انسان ولې د الله نعمت وته وایي او مونږ تم دا نه چې دا د الله جل شانو یو خصوصي فضل او کرم دی او د الله یو احسان دی په موږ باندې ځکه موږ بور کیږو دي تم ډیوټي ویلې چې دا ذمہواری دی ډیوټي ده او ذمہواری او ډیوټي دا سړی بور کوي یو فطرتي خبره ده نو احکامات انسان الله بجار وړي چې کله چې منځ کې سو پیژني الله پیژني چې الله سو په الله سو 15 منټه بحث نه ځکه خلکو انکار وکړ الله جل شانو چې الله سو څوک نشته وي دا ارزو په خپل جوړ شي څوک بیا ثابتولې نشي ثابتولې خپل الله چې الله څوک دی نه دا کار ثابتولې نه دا حکمت ثابتولې نه دا تدبیر ثابتولې نه دا تقدیر ثابتولې نه دا هغه مالکیت هغه ثابتولې نه دا خالقیت ثابتولې دا خو یو ساينټیست صحیح شان دماغ له درغه وارو بار به نه خطا کړي الله به نه ير کړي چې الله سو ولې هغه په خپل ساينس مهنت کړي تا په خپل الله مهنت نه وکړ الله نه پیژندل داس نو موږ خو په مسلو کې لګیایو 3 غنټې بحث په یو مسله باندې وکړو کدا څنګه دا 3 او 4 غنټې بحث په یو مسله باندې کوو په 3 او 4 غنټې بحث مو په دیونه کو چې الله سو ته دا پیژنې لکه دا مسله دا جوړي نو خبره مې څه کوله چې دیار لسکاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم امت او هغه دیار لسکاله هغه ته صرف دا خود لیکيده چې الله څوک دی هغه سره لګي خبره خود لیکي هغه ثانوي او یو سیکنډري پوزیشن ولا ورکړ او بس باغ بنیاد خود لیکي دي او بنیادی خبره نه او بیا اخیری لسکاله څه وړاندې کړه دومره خطرناک تو ورسونه احکامات دي اکثر هغه چرته نازل شي په مدینه منوره کې نازل شي زکات په مدینه کې نازل شوی جهاد په مدینه کې نازل شوی ز سونه احکامات ګوره تراو پورې هر سبا کم ځای کې شوی دي په مدینه منوره کې شوی نو راځي بخو اخیری آیت مبارکه سوره مزمل چې کوم ده هغه ټول څه شه ده مکی ده او اخیری آیت مبارکه چې غټ پکې ده مدني ده د ډېر مفسرین د قول مطابق ځکه هغه کې وګوره د جهاد بحث ده او د زکات بحث ده او دغه حکم الله چرته کړو په مدینه کې کړو دغه آیت مبارکه خیر خبره مې دا ذکر کولې چې دا د تربیت او انداز الله جل شانو ذکر کوي په مکه مکرمه کې تاسو وګورئ ډېری خبرې به ذکر کیږي خدای الله جل شانو د پہچان خبره هغه بنیادی دلته الله جل شانو سکه د قران مجید تذکرہ کوي وقرانا قران مجید فرقناه مونږ تار پتار نازل کړي لتقرأه علی الناس علی مکث چې تیم خلکو ته په آرام آرامونه تربیت چل وته خي نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانو قران مجید نازل کو مخکې د ویلو بیا د خلاصه بیانوم دا خبره د قران مجید دا راتک دا په دوو
شکلونه شوی. یو هغه چې الله جل شانه دا د لوح محفوظ نه نازل کړی لومبي اسمان ته، دا په یو ځای شوی دی، او بیا د لومبي اسمان نه په قلاره د ضرورت مطابق نازل شوی. زموږ سره چې کوم ترتیب په قرآن مجید کې نن موجود دی، دا هم هغه ترتیب دی کوم چې په لوح محفوظ کې دی. پوهېږي په دې باندې ور راغلی د لوح محفوظ نه دقه شان قرآن مجید چې دې ترتیب کې کوم دی دا په لوح محفوظ کې دی. لوح محفوظ مې بحث کړی وم، دا راغلی لومبي اسمان ته بیت العزت ته، د بیت العزت نه بیا د ضرورت مطابق نازل شوی. لومبي آیت نازل شوی اقرأ بسم ربک الذی خلق، حالانکه هغه په آخري سپاره کې دلته و یا ایها المدثر یا ایها المزمل، دا په آخري سپارو کې دي. نو دا د ضرورت مطابق نازل شوی چې کم ځای کې ضرورت د دین نزول د اسمان نه دا د تربیت لپاره په قلاره هغه نازل شوی، دا تربیت کو. خو الته د لوح محفوظ نه بیت العزت پورې په یو ځای راغلی، او بیا چې دا دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام دا کم سورتونه تاسو ته ښکاري یا دا آیتونه ښکاري، دا بیا نبی علیه السلام صحابو ته وي داسې دې آیت پسې دا ولګوئ او دې صورت پسې دا ولګوئ، دا د پلان کې صورت حصه ده، دا د پلان کې صورت حصه ده. نو نازل شوی و دې ترتیب سره نه موږ یو لفظ وایو مناسب نه دی استاد د پوهې لپاره. نازل شوی د تربیت لپاره بې ترتیبه، نازل شوی د تربیت لپاره بے ترتیبه. په ترتیب چا ورکو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکو، ځکه جبرئیل ورته ویلو چې په لوح محفوظ کې همدغه ترتیب شروع کې فاتحه کې خو بیا سورۃ بقره، بیا آل عمران، اخره کې سورۃ الناس، او دا آیتونه چې یو بل پسې لګېدلي یا سورتونه یو بل پسې په کومه طریقه باندې هم هغه شان دي، ذره برابر کمې بې شی نشته پدې. ځکه خودونه احتیاط شوی دی پدې کې چې په سورۃ توبه کې بسم الله ولې نه لیکل شوی، ځکه چې جبرئیل نبی علیه السلام ته نه دی ویلي او نبی علیه السلام صحابو ته نه دی ویلي، بس هم هغه شان پاتې شوی. خبره اسانه ده، بس نبی علیه السلام نه دی ویلي، بس موږ نه لري کلمه، صحابه کرام نه لري، تابعین نه لري، نن تر نن پورې موږ هغه شان روان. سورۃ براءت کې موږ بسم الله انور. نو دا ترتیب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې. دویمه خبره، صحابه کرام قرآن مجید د نبی علیه السلام په زمانه کې په اوو حصو باندې تقسیم کړو. ته چې موږ اوو منزلونه وایو، دا اوو حصو کې صحابه کرام تقسیم کړو، او صحابه کرام به چې کله قرآن مجید تلاوت کوو نو روزانه به یو منزل وي. نو اوو ورځو کې به صحابه کرام قرآن مجید هغه ختمو، او دغه بهتره طریقه د قرآن مجید د تلاوت ته. دا یو خبره. دویمه خبره، هغه یو دویم دور تیر شوی دی د قرآن مجید په ترتیب باندې جی دا چې دلته کوم ذکر شوی دی لاندې منازل وګوره، اوه منزلونه کې چې قرآن مجید څنګه تقسیم دي. خو زما په دې قرآن کې استاد په قرآن کې بلک فرق وروسته ته وایم وروسته، صحیح ده. دا قرآن مجید هغه عرب واله دی، دې کې دغه کې فرق. بیا داسې کار وشو چې راغی حجاج ابن یوسف، دویم سټپ. حجاج ابن یوسف دغه باره کې راځي چې هغه زبر زیر هم لګول. حجاج ابن یوسف دا قرآن مجید په 30 حصے کې تقسیم کړ، هغې ته چې موږ سپارې وایو. دا د حجاج ابن یوسف سره دا کارنامه ده، دا کار پکې هغه کړی و. دا 13 سپارو کې هغه تقسیم کړی و. دا 13 سپارې داسې نه دي چې یاره خامخا به یو انسان په دغه کې تقسیموي قرآن مجید، خو چونکې موږ عادت یو بس هغه شانتې کوو، ټول مسلمانان دغه شانتې. د حجاج ابن یوسف څه چل کړی و؟ هغه دا قرآن مجید دا په 13 سپارو کې تقسیم کړو. بله کارنامه دا کړې وه چې هرې سپارې له خپل نوم ورکړو، سیقولو تلک الرسل لن تنالو. دا حجاج ابن یوسف دا کړ. پوهېږئ په دې باندې؟ دا یو تقسیم د حجاج ابن یوسف. دویم تقسیم هغه کړی و اهل مغرب چې مغاربه او اهل مصر دیم قرآن مجید تقسیم کړی و. قرآن مجید په 15 حصو کې تقسیم کړی چې څنګه مونږه 13 سپارو ته سپارې وایو، دغه شان اهل مغرب هغه مغاربه او هغه اهل مصر هغې به د قرآن مجید هغه 15 حصو کې هر حصه ته هغې ته به حزب وي، څه حزب به وي. داسې وه. مخکې یو خبر رانه پاتې شوه چې حجاج ابن یوسف هغه دا کار هم کړی د قرآن مجید کې دا یو سپاره چې مقرر کړی په دې سپارو کې بیا تاسو خیال کړئ هر سپاره په 4 تقسیم کړي. دا ربع دی، دا نصف دی او دا ثلث دی. سیټ هم لیدلي، دا یو پاو دی، دا نیمه ده، دا اخري پاو دی. دا کارنامه حجاج ابن یوسف کړی. صحیح ده. بله یو خبره، اهل مغرب دا موږ مخکې وي دی په 15 حصو باندې تقسیم کړی. دا په هرې حصې ته به څه وي؟ هغې ته به حزب وي. څه به ورته وي؟ حزب وي. نو تاسو چې د عربو قرآنونه وګورئ او خپل قرآنونه وګورئ، دې کې لږ فرق دی. دې کې به تاسو سپاره نه معلومېږي، هغې کې سپاره معلومولی شي. نو دغه تقسیم د حجاج بن یوسف هغه دی، او دا د اهل مصر او د مغاربه هغه څه دی، د هغې هغه تقسیم دی چې په 15 حصو باندې دا تقسیم دی. په څو حصو باندې؟ په 15 حصو باندې. ډېر لوی پیچیده بحث، پیچیده نه تفصیلي بحث دی. خلاصه بیانو مخکې مې ته په دې بحث کړی دی قرآن مجید په تنزیل په لفظ کې. بله یو خبره، یو تابعي دی عاصم لیثي ورته وایي. څه ورته وایي؟ هغه څه چل کړی هغه قرآن مجید دا په دې قرآن مجید په نون د پاسه یو ټکی، د بې د لاندې یو ټکی، د ته د پاسه 2 ټکي، دا په قرآن مجید نه و، دا هغه وروسته لګولي، تابعي لګولي. صحیح ده. دا کوم فونټس چې دي د قرآن مجید ستاسو دا اردو والے لیکلي، او دې کې چې کوم فونټس دي که نه، دې فونټس نه ډایرکټ د دې نه دغه لرکه
دا نقطې لر کنه زه ته ډایرکټ داسې ویلی شم ښه په اسانه هغه جدا خبره ده قرآن مجید سړي ته یادي هغه جدا خو هسې عربي په دې فونټس کې ولیکه که نه او ما ته ووایې دی سري کړي دا نقطې تې لر کا نقطې چې کمې شوي دا تې لر کا ښه ریلیکس ویلی کېږي صحیح ده دا په دې فونټس کې دا کمال دی د بي او د تی په شکل کې ځمکې او د اسمان فرق دی دا کوم فونټس دي رسم الخط دی خبره ده کم دی نه کم دی تللی ښه ځینې عاشقان تېر شوي دي په امت کې چې هغې قرآن مجید هغه یا په 3 حصې تقسیم کړی دی یا په 4 حصې تقسیم کړی خو ډېرو عاشقانو دا په 3 حصې تقسیم کړی دی او هغوی څه کوي هغې په 3 ورځو کې قرآن مجید ختموي صحیح ده نو هغه څه شی دی 10 سپارې تقسیم کړی دی په 3 حصو هغې تقسیم کړی په 300 هجريه کې په څه کې په 300 هجريه کې 1400 ده په 300 هجريه کې چې کوم ماوراء النهر والا خلک وو هغه بخارا او هغه سمرقند والا خلک دوی په 300 هجريه کې قرآن مجید کې دا رکوګانې مقرر کړي دا په 300 هجريه کې شي رکوګانې کله شوي په 300 هجريه کې شي او دا رکوګانې په کوم بنیاد تقسیم کړي دي دا مضمون په بنیاد باندې چې دې رکو نه دې رکو پورې دا یو مضمون او یو خبره ذکر کیږي ځکه د دغه په بنیاد باندې فقهای کرام وایي چې کله تاسو مونږ شروع کې نو څنګه چې نیم صورت ویل په مانځه کې مکروه دي دغه شانتي نیم رکو په مونږ کې ویل څه دي مکروه دي البته وایي که په ټول مونږ کې دی درته پوره رکو برابر کړو نو بیا خیر دی څه نقصان پکې نشته وایي په دې باندې مکروه دي ښه مکروه صرف مکروه مونږ کې څه نقصان پکې نشته دغه شریعت داسې نه خوښوي ښه مضمون به پوره کړی دی اوس عجیب عجیب خلک ځینې خلک هغه مونځ کوي که نه هغه یو واقع شروع کړي که نه فرض کړه واقع شروع شو هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى الله اکبر هغه قسم په نیمه کې پرېږدي الله جل شانه دغه ته وایي موسی علیه السلام ته چې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون په سلاټ دا ډېر سرکشه شوی دی اوس په هغه ځای کې واقع پرېږدي لکه مخکې خو ووایه که دا شی مکمل که سر ته ورسوه کم از کم د هغې ځای پورې خو ووایه چې ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى چې مضمون پوره شي بس مضمون پوره کول داسې شي دا د کراهت نه انسان بچ کړي د دې ته لږ خیال هغه پکاري خان ځکه زه هم قرآن مجید باندې لږ ځان پوهول د دې ترجمه او د دې تفسیر مختصر چې هغه انسان کېدل خو جدا خبره ده د مونځ جواز چې کوم دی خو جدا خبره ده د مونځ د کراهت خبره جواز او کراهت جمع کېږي یو بل سره دې کې څه نقصان نشته خبره چېرته لاړه خبره وایي په ګسه وکږېله لاړه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث وقرآنا الله جل شانه ډېر عجیبه ترتیب ګوره قرآن مجید په هر لحاظ سره داسې تربیت کړی د صحابه کرامو که تاسو وګورئ که نه ډومبي صورتونه چې نازل شوي دي ډومبي صورتونه نو ډومبي صورتونه په داسې انداز نازل شوي چې آیتونه ډېر مختصر اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما يا ايها المدثر يا ايها المزمل ډېر شارټ دا ولې د دې دپاره چې صحابه کرام دا یاد کړي او په اسانه یاد کړي چې کله مختصر صورتونه ختم شو نو بیا ورته اوږده آیتونه هغه شروع نو اوږده آیتونه یې وروسته کړه هغه مختصر آیتونه هغه مخکې ذکر او چې د کمې اهمیت سیوا هغه بار نازلول لکه سورې فاتحه دلته هم نازله کړه هلته هم نازله کړه او بیا ورته یو لفظ وي چې دا داسې یو صورت دی ولقد آتیناک سبعا من المثاني والقرآن العظیم مخکې تېر شوی دی په سورې حجر کې تقریبا دا صحیح دا د قرآن مجید ګوره د هغې ظاهري الفاظو د یاد دپاره او په خپل ژوند کې راوستو دپاره هم داسې تنظیم کړی او که تربیت یې وګورې نو هغه هم سودونه په طریقې وکړو چې په دې امت مسلمه باندې چېرته بوج رانشي ډېر په طریقه باندې د هغې تربیت خلکو ته آسان شو او دغه په شروع کې آیتونه مبارکه ډېر لږ نازل شوي دي بیا وروسته صورتونه تاسو ویلو چې پوره صورت پر یو ځای نازل شو او بیا زره فرشتې به وي ورسره لکه صورت انعام باره کې تاسو ویلو څومره غټ صورت فرشتې به ورسره رالي پوهېږې په دې مسله باندې په شروع کې لږ آیتونه مبارکه او ځکه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل او د نورو صحابه کرامو هم دغه روایت نقل دی تقریبا بهقي شریف کې دی او هغه نقل کړی د امام سیوطي رحمت الله علیه په الاتقان فی علوم القرآن کې هم او ډېرو مفسرینو حضراتو چې کوم محققین دي هغې ذکر کړی دی او بعضې موقوفا ذکر کړی چې د حضرت عمر صاحب قول دی او بعضې وایي چې نبي علیه السلام داسې فرمایلي هغه دا چې ویې فرمایل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې تاسو له پکار دي چې قرآن یادوئ نو 15 آیته یادوئ څومره ځکه چې کوم سړی 15 آیته یاد کړي بیا دې چېرته هم نه هېرېږي او دغه د صحابه کرامو طریقه وه سټارټ کې به 15 آیتونه مبارکه په یادول داسې مضبوط یاد کړي صحابه کرامو بیا به په هر رمضان کې جبریل راتلو د هغې تکرار به یې کوو چې دې نه چېرته قرآن مجید هغه ضایع نه شي او هغه چېرته هېر نه شي داسې منځ کې خبرې رایاد شو زه وقرآن او قرآن مجید فرقناه دا مونږ تار په تار نازل کړی دی فرق جدا ته وایي جدا کول جدا هم نازل کړی لتقرأه على الناس على مکث پرون مې ته ویلو چې دې حکمت څه ولې داسې شی و چې لږ نازل شوی جمله واحده دی په سورة فرقان کې اعتراض کړو چې دا په یو ځای ولې نه نازلېږي پرون مې حکمت بیان کړو ولې داسې نه وقرآن مجید فرقناه دا مونږ تار په تار نازل کړی لتقرأه چې ته ولې دا قرآن په خلکو باندې على مکث په کومه طریقه په آرام سره نو قرآن مجید چې وایي که نه منډې به نه وي د رمضانیانو قاریانو په شان دي چې هېڅ څوک پرې نه پوهېږي چې دا کومه ژبه وایي
نه هغه مخکې چې ولاړ نه پې هغه پوهېږي شاته چې پس ولاړ هغه هم نه پوهېږي هېڅ پته یې نه لګي 100 روپیز ختم یې جوړ کړی 100 روپو والا ختم یې جوړ کړی نه پې ته پوهېږي نه پې زه پوهېږم 100 روپو والا ختم نو علی مقسن ما ته پیغمبر خدا حکم کړی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زه په هر آیت مبارکه باندې ودرېږم ښه په آرام په طریقه باندې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم طریقه هم د تلاوت دا وه یو مونځ کې به تلاوت کو په هر آیت مبارکه باندې به ودرېږو داسې و صحیح ده او په عربو کې که تاسو وګورئ نور قاریان خو دې زیات اهتمام نه کوي خو شیخ حذیفي په مدینه منوره کې او شیخ شریم په مکه مکرمه کې حدیث ډېر اهتمام کوي یو آیت وایي سوا نه وایي که داسې ولې نه چې والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وایي ورې چېرته تلاوت پته به ته ولګي دې ته خیال کړی و چېرته اوس به ورته خیال کوي ځان دا ځان له یو مسنونه طریقه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې موږ په هغه حدیث مبارکو کې ویلي مو په شمایلو کې نبی علیہ السلام په تلاوت څنګه کوو پوره تفصیل مو ویل ونزلناه تنزیلا او دا قرآن مجید موږ ډېر بتدریج او په ترتیب سره نازل کړی صحیح ده ونزلناه موږ دا قرآن مجید نازل کړی تنزیلا نازلول دی قل وته وایي پیغمبر آمینو بی تاسو خو دا کوسې منئ او لا تؤمنو بی کې نه منئ او دا کراو د کوټه به بیا وروسته تپوس کېږي د سم او د ناسم به بیا وروسته تپوس کېږي د روغ او د رنځور به وروسته پته لګي چې ښه کارم کړی که بد کارم کړی خدا مې راته ووایي چې ښه ښه او بد بدي د بد فایده ده او د ښه د بد نقصان دی او د ښه د هغې فایده ده خبر اسانه ان الذين اوتوا العلم من قبله الله جل شانه فرمایي قرآن مجید داسې کتاب دی که نه چې څوک لږ شانتې د فطرت مطابق چلیږي او دا قرآن مجید واوري د قرآن مجید ته سجده کوي کله چې آیت مبارکه نازل شو سورة حجر فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین د دې مشرکانو نه مخ واړه فاصدع بما تؤمر فصدع کې مې ته خبره کړې دا ډېر قیمتي لفظ دی فاصدع بما تؤمر حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ هغه وی یو بدو یو باندچی د عربیت ماهر سجده ولګول ما ته سکه چاته سجده لګوي چې د کلام ته سجده لګو دا کم کلام دی کومه نمونه کلام خلکو خپل کلامونه وشلول د قرآن مجید مخې ته او چا کې لږ شانتې فطرت باقي ښه چې فطرت باقي او چا چې خپل فطرت بدل کړی نو هغه ډېر کارونه کوي هغې سره زموږ څه کار دی د فطرت خلاف ډېر کارونه کوي خلک یې سره زموږ کار نشته ان الذین بېشکه خلک وس الله جل شانه فرمایي چې خلک داسې چې مخکیني کتابونه علم دی ورسره هغه بالکل د فطرت مطابق چلیږي نو هغې چې کله قرآن مجید واوري بیا هغه جاړي ما هغه په سجده پرېوځي او د خپلې زنې لګوي خپله ګیره لګوي د ځمکې سره چې خدای څونه عظیم کتاب دی نازل کړی نو هغې ډېر په عجیبه کنایاتو سره هغه حالات ذکر کړي الله سوی ان الذين بشکا خلق اوتوا العلم چې هغې ته علم ورکړی شوی من قبله د قرآن مجید د نازلېدو نه مخکې اذا یتلى عليهم هر کله چې تلاوت کېږي په دې باندې قرآن مجید یخرون للاذقان سجدا یخرون دي را پرېوځي راښکته کېږي للاذقان په خپلو زنو باندې ذقن هغه ځای ته وایي چې دواړو طرفونو جامه یو ځای کوي پوهېږې په دې خبره باندې یخرون دي پرېوځي للاذقان په خپلو زنو باندې سجدن د سجدې په حالت کې سجده کوونکي هلکه داسې به ویلي صفا صفا چې کله تلاوت د قرآن مجید کېږي نو یسجدون دي سجده کوي د دونه فلسفې ته څه ضرورت دی دا چې زموږ مخې ته پیش کړو دې څه معنی دې معنی دا ده چې الله جل شانه د هغې هغه فرط اضطراب چې څه ته وایي چې هغې د ځان نه خبر نه یو پرېوتي ښکته د هغې دپاره یې داسې الفاظ ذکر کړل چې یخرونه دي را پرېوځي سجده خو لګوي خو څه کوي را پرېوځي یخرون للاذقان په خپلو ځنو باندې سجدن د سجدې په حالت کې یا سجده کوونکي ویقولون او دوی وایي چې سبحان ربنا زموږ رب ډېر پاک ذات دی ان کان وعد ربنا لمفعولا او الله چې موږ ته په قرآن مجید کې څه وایي نو هغه دروغ نه وایي هغه دا وعده به سرته رسي ځکه الله جل شانو دروغجن نه دی ښه صحیح ده ويخرون للاذقان او دی پرېوځي په خپلو ځنو باندې یبکون او جاړي دا دویم نوعیت ته دي د عاجزۍ ذکر کوي ويخرون او دی پرېوځي للاذقان په خپلو ځنو باندې یبکون جاړي ويزيدهم خشوعا او قرآن مجید چې دی واوري دا قرآن مجید د دې هغه عاجزي نور هم سیوا کوي څه سیوا کوي عاجزي نور هم سیوا د دې دغه وجه ده چې دی د قرآن مجید علم د دې چې کوم علمیت دی هغه نور هم سیوا کوي یاد ساتئ یو خبره ځان سره هلته مې راته په سورة اعراف کې ویلو سأصرف عن آیاتي الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق هلته مې راته خبره کړې وه چې حضرت سفیان رحمه الله هغه فرمایلیو چې کوم انسان کې تکبر دی الله د قرآن مجید صحیح علم او فهم هغه نه ورکړي سأصرف عن آیاتي زه به مخ واړم د هغه انسان د قرآن مجید نه یتکبرون فی الارض بغیر الحق هغې تکبر کوي په ځمکه کې او دا تکبر د دې حق نه جوړېږي الله وایي دا زما حق صحیح ده نو یزیدهم دا خلک څه کوي زیاتوي دا قرآن دې لره خشوعا په څه کې په عاجزۍ کې بس وګورئ